نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بی بی عائشہ دا خلق چې د قیامت په ورځ را پاسي کنه حفاتن عراتن عرلن دا به بربند ټول را رواني میدان محشر ته خپیاب لخپیب چا سره به پیزاروم دی ښه دا کپړې به را سره نه ښه دا صادری بنی دا پګړې بنی اس پم دی حفاتن عراتن عرلن خپیاب لخپی بربند به میدان محشر ته را روان دسی سخت منظر دی دا خلق پر رواني میدان محشر ته برا ټولیږي ړومبې بچاته کپڑے غوست ړومبې به کپڑے چاته میلاویږي په آخرت کې به د ټولو نړومبې کپڑے ابراهیم علیه السلام ته میلاویږي د ټولو نړومبې زمونږ استاد نیکه ابراهیم علیه السلام ته به کپڑے میلاو شي نو بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته وایي الله حبیبه خلق به یو بل ته خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانا نارینا خلق به یو بل ته نه ګوري وي نبی بی عائشہ اب دسی حالتی کنا چې د خلقو د سترګې به دسی په بره ختلی بعضی وخت کې سړی ناشنا سشي وي د سترګې په ځای ودرېږي د سترګې د خلقو نه دي دا به دسی غړېدلې بره ولاړي په ځای به ولاړي دا به کته کېږي دا یومئذ شأن یغنی هغه ورځ به د خلقو یو حالت وي هر سړی به خدای زما بس کیږي ما ته تل لګي دلته نبی علیہ السلام ولاړي دلته آدم علیہ السلام ولاړي دلته کرامن کاتبین او دعل کتاب عمل نامې بروړي بدرته دي کیږي دلته کتابو لګي دلته آدم علیہ السلام دلته نبی علیہ السلام او تاب پیش کی چر مخه تشه او چې دی عمل نامه ویلي دی بو چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دی عمل نامه خو زمان نه رکوټه ګناه پرې خېدنلو او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لار کتلم او پس خزم نظر ولګي دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوی دی مې د پلان کې سړی کپلې لنډې دي د تو ګور او هغه په ګناه کې لیکل شوی الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دی خو نه رکوټه ګناه پرېخې دی او نه غټ ګناه پرېخې خدایا ما بس خو عمل نامه کولو شو دس یو لوی صفه ورته کولو شي یو ګناه بخکاره کیږي یو ګناه الله اکبر دسی سخت ورځ پرته د مړه زامن المال والبنون په زامنو دسی ډېر مدوکه کېږي خزینت الحیات الدنیا الله ویلا د دنیا زینت ته په دې ړمک لکوي په دې ړمک لکوي ځان د اخرت ګټو کې د دواړو جهانو سردار فرمایي ویلا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي چې د الله د یری د وجه نه د هغه د سترګې نه اوښ کوبیږي صرف د الله د یری د الله لوی ورته یاد شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دې ویریږي د یری د الله د وجه نه په جړه شي دې سیده اوښ کوي را روان شي چې دا اوخ که د الله د یری د وجې نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی یعود اللبن فی الزرع چې سړی پی د څاروي نه الوشي دا پی دوباره غولانس ته تلی شي څنګه چې وایي دا پی نبی علیه السلام وایي دوباره غولانس ته نشي تلی نو داسې چې کومې سترګې د الله د یری نه اوښ کتوی کړي دا جهنم ته نشي تلی چې د الله لویي ځان ته کله ناکله یادوه خوشي ځای کې کښېنه سترګې پټوه وایي زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلان کې د پلان کې زوی وفات شو نن به په پلان کې ټیم جنازه وای زما جنازه وته خلق را له غسل راکې څوک می په یو طرف پړی څوک په بل طرف څوک ما ولا کپن راوړې دي څوک ما ولا راوړې څوک زه ولا پیټای جوړوم څوک سترګې غړې دي دي څوک دا رنگ تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړي زمړې زما کټو چت شو خلک وي تیزی موړی په قلاره وړي موتو قبل ان تماتو نبی علیہ السلام وی د مرگ نمخ کې مړ شي د مرگ نمخ کې مړ شي د مرگ نمخ کې ځان مړ تصور کړي چې زه مړ شم او ما باندې چې پلان کې پیسې وي ما چې پلان کې نظم کلاندې کړي و او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو دغه پیسو فکر نو کړي په ما خو قرض دی په ما خو پر دې حق دی اوس پسې چل کوم او قبر ته کوس کلم حساب شروع شو د الله دربار کې می حاضری ولګېدله ملائک را لاله ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته اخرت یادو
نبی علیہ السلام فرمائی که ما ته سپت ده کدا تاسو ته معلوم شو لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، خندا به ډیره کمه کوي او جړه به ډیره سیوا کوي. ستاسو چې خندا سیوا ده او جړه کمه ده کامیاب نه یې. اله به کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوښکه ډیره بهیږي، جړه ډیره شي او خندا کمه شي. او دویم نبی علیہ السلام فرمائی چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده که نه، په دې وجود یې دوړه ولګېده، فی سبیل الله، په لاره د الله کې وتلی و، په دې وجود یې دوړه ولګېدله، په دې وجود یې دوړه ولګېدله. نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی، غبار جهنم، دخان جهنم، دا لوړه دا په د باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی. ښه چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي، په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده نو په دې به د جهنم لوګې نه لګي چې په کم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې الله وختونه ولګو، د الله په لار کې سفر شروع کړي، د آخرت فکر شروع کړي، ځان له د آخرت ګټې شروع کو. عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تپوسو کو وی حضرت ژوند دې څنګه تیریږي؟ وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې. وی نیم مې په ریل کې وته د دین دپاره سفر کوم، او چې د ریل نه کوزېږم جو نیولی یم، وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې. وی نیم عمر په ریل کې لاړو، نیم عمر مې په جیل کې لاړ، بس ژوند دې تیر شو. یو ورځ دې جیل که کنه په جیل کې تلاوت شروع کو، چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کو، یو انګریز پسې راغی، شاه د طرف ولا پملا لاس دی و عطا الله شاه، اے عطا الله شاه بس که نور دا تلاوت مکوه، په ما کې دی د جړه طاقت نور ختم کو، زه نور جړلی نشم. چې هغه تلاوت شروع کو دلته انګریز په جړه شو، پریوت د جړه د وجې نه جړه پکې طاقت ختم کو. نو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه پملا لاس کې خود وی حضرت بس کا په ما کې دی نور د جړه طاقت ختم کو. دا خلقو دا آخرت تپاره ټولي سفر وي، یا جیل دی او یا ریل دی. وی نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ. دا ژوند دی دا تیریږي ښه، بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي. ښه چې د الله په رضا کې تیر شي نو بهتره وي. یو ورځ تقریر کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو. حدیث بره باران ته وکتل، وی بارانه یا تو ورېږه او یا به عطا الله شاه ورېږي، وی دواړه نه شو ورېدی. ښه کو تا ته ضرورت ډیری، ستا ضرورت ډیری، خو ته ورېږه زه بس کومه، او که زما د تقریر ضرورت ډیری نو بارانه ته ودرېږه. وی چې داسې بره وکتله، اوس خبره کولو سر یې کته کولو ایکدم باران ودرېد. او ماسخوتن تقریر شروع کو، د ساره پورې قوم ته تقریر وکړه. خپل وجودونه او خپل بچی او دنیا هر څه د الله د دین نه قربان کړل. شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکو، مونږ خو صرف آسان کارداري چې مجلس کې کینو د علماو لږ بدو وایو قدرې صرف، بس چې یو څو لکۍ پورې وتړو، ښه یو څو تصویرانې په فیسبوک ورکو، بس دغه هم کار دی قدرې، صرف دغې ته ناست وو چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کوو صرف، او عجیبه ظلم دا کوو چې دا پګړۍ پکې راولو، نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کوي او په خر پورې تړي. صرف دا کار دی، دا د نوجوانانو کار دا دی، کار د علماو توهین د دې کار دی. کار زوام ما سره کېنه، ما سره لږې خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو، نو هغه کسانو ګوره که نه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلی وجود زخمی، ټوټلی وجود. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نه اوچته کړې، د دې څه چل کړی، دا چل دی څه کړی. ته صرف کېنه، بس یو څو پشموزې پورې تړه په فیسبوک، بس تړه پورې ته دغه تړه، او بس مونږ به صبر کوو، بس مونږ دا علما به صبر کوو، ته یې تړه، یو ورځ به راځي انشاءالله که خیر، انشاءالله او به یې وینې که خیر. نو چې غسل یې وله ورکو، دا وجود یې ټول زخمي نو دوی وایي چې دا ولې زخمي دی؟ وی دا تپوس په د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه وکړو، شیخ العرب والعجم، داغه نه به تپوس وکړو، دی شاګردو دی ورسره په جیل کې و. نو چې د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه تپوس وکړو، هغه ورته وی دا زما د استاز رازو، په ژوندانه مې نو ښکاره کړی، خو ما دی چې کله په جیل کې و که نه، ما به دله اوبه ګرمولې، د شپې به حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوبه داسې په وجود پورې ونیولې داسې چې د تهجد ټیم براتونه د اوبو هغه یخوالی به یې مات کړی، حضرت ته به یې پیش کړی، هو ته په دې تهجد وکړه. دا علما پیژندلي دي، دا د علماو ماضي کتلې ده،
صرف اسی خبرې کوي. یو ورځ چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه وده پاتې شو چې اوبه حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته. هغه اوبه یخې وي. وی حسین احمد دا اوبه یخې دي؟ وی دا اوبه هره ورځ یخي حضرت. دا تاسو چې په تړ مو اوبه اودس کوئ دا حضرت ما په خپل وجود پوری نیولی نو زما د وجود گرمایش دا یخ مات کی زی تعالی درک. وی ما نه به کله ناکله جدا کو په جیل کې خان توري وبو اسیری مالټا تپوسو کوي تپوس چې دا په کوم جیل کې وی دې به ما نه کله ناکله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنگ به زیړ شوی رنگ به زیړ شوی. ما ته ورس تپوس کو چې دا رنگ دی ولي زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې ارادي ولي نو رنگ دی زیړ شوی. ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي غوخي بوی لګي د غوخي بوی در ترازی ما چې آو وی چې دا مال ریمانټونه راکې دا زما د غوخي بوی تا ترازی هم خدا راز به مخکاره کوي نه زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي. نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دا دله په جیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجودي قبر ته وړي. ځان له خو اخرت آباد ک کنه دنیا خو اسی دنیا را المال والبنون زینت الحیات الدنیا. خدا یو خبره مسلمه یاد کوي مسلمه ځان سره ویلی کوي په پرچیو کې دی وای دا یو خبره د کړي وا یاد ساتي چې د علماء توهین مکوي کاغه په هر میدان کې دي خدا عالم توهین مکوي. دا په دنیا کې د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ برباد کول دي. آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم د لاسونه راون غاړي دا درته کلکه خبره کوم ګوره سبا به جاړي په دې دنیا کې به جاړي چې دا مې څه کړیو. نو د علماو د توهین د جبې راون غاړي لاسونه راون غاړي خپل بچی راون غاړي. وای علما د قوم خیر خوا دي په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خو نه وکم زه به خدای له څه جواب ورکوم چې په دې مسله ودرېږي او قوم ته غلطه خو نه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه. دا مسله د چاوا دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی خان دا د چا منبرو دا د هغه حسنینو د بابا منبر دی چې یو میاش پتی دشمن لري وروب په ورزید وی نبی علیہ السلام ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام نو سیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نو ته ولی زما د بابا په منبر تقریر ک اترا کوش وی دا خبره درته چا کړی نه خپل خبره د زما د بابا منبر نه دی خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې درې پاونه وخا نو نبی علیہ السلام په دې درېمه پاونه کې نصبر نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په دویمه پاونه کې نه د مرګ پوری په درېمه پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په درېمه پاونه کې نه په دې دویمه ابوبکر صدیق ناس خو دسی ادب او احترام صحابه ویزه وخیجه تقریر پی کوا دا بیا کیناست تقریر شروع کو خلق تیوی وی دا راکوز زکا شما چی دا چا دا بابا منبر وغیرہ تیوی چی مکا وپی تقریر جو راکوش وزرا تا بیاوی چی زکا وپی جو بیا دا حسنینو دا بابا منبر دی بیا با پی تقریر کوما دا حسنینو دا بابا منبرو دا امانت تے سنگ چستا سنت تپوس کی گی دیسی بدمونگ دا علماء دا دی منبرم تپوس کی گی خواد دا دی مسلی برانم کی گی. الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي. قیامت کې به یو کس دا کلمې به بار پرتی او دی به په دې سي ګرځي په کلمو به دې سي ګرځي غیر چا پیر خلق بوله راشي به چې هغه نه وي هغه مونږ ته چې به دې خېخې خبرې کولې ته خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې وي دا کوئ او دا مه کوئ دی ورته هغه یې مه کنه تقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یې مه کنه نو دا ولې دی ورته ما به تاسو ته وي او په خپله به مې پې عمل نه کوو نن مې دا حال خدای زمون عمل نسو کې خدای مون خوایو خدایا د دې خلقو چې په مون علماء کم ګمان دي خدای مونږه هغه شانته جوړ کې خدایا دی وې دا نیکان دي خدایا د دې نیت دالي خدای مونږ دې ته مختورن کین په دنیا او په آخرت کې خدایا مونږ باندې دې حالت مراولې خدایا زمون د ټول آخرت آباد کې خدایا آخرت هم آباد کې خدایا دنیا کې د چا څه پریشانی دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا
رشتي نشته دی رشتي شته دی خدای خو اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورک یا الله د چا رشتي نه د جوړ رشتي نیکانی رشتي ولا ورک خدایا یا الله د بچی د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکران کې خدایا د والدینو خدام کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانین په دین زړې کوي ښا د عرش تلان دي چې اوه کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان وي چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي ښا ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې که خدایا دې علماو سره چې دا څومره خلق مینه کوي مونږ سره کوي نورو سره کوي خدایا د عامه او د کمانه راشي خدایا پیسې ټیکټونه وختونه دا ټول ولګي خدایا او مونږ له راشي خدایا مونږ سره هیڅ نشته دی خدایا ته له د دواړو جانو خوشحاله ورکړي یا الله دا مینه د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي خدایا چې دا سترګې پټ شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاد کړي خدایا دا پری چې به صحابه په پیغمبر مینو خدایا دې دې سی پری په علماو باندې خدایا د علماو په صف کې ادرو په میدان محشر کې خدایا بچی حافظان او عالمان کې خدایا زمون آخرت آباد کی اللهم صل علی سیدنا